اسامه مقصد تللی دا شعر ډالۍ ما څومره په خوارو ورته ورو خبرې زده کړې کنځل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې او اوس ماته وایي غلی کښېنه ته په څه پوهېږې زه غلی ښه یم اوس زما بچو خبرې زده کړې. د حسین احمد صادق صاحب په دې دوو شعرونو به جواد همدرد له بلنه ورکوم. مخکې شعرونه چې په دې حال کې زندګۍ ته څنګه ښه ووایم چې په لږې خوشحالۍ پسې وي بیا غم د پردو نه به زه څنګه ګیلې وکړم ما له تل خپلو راکړی دی بلها غم او نوی کلام دی چې ځان له ترجیح ورکوئ ځکه خو دنیا نه منئ او تاسو د خپلې خودپیرۍ له وجې ما نه منئ. مننه. ځان له ترجیح ورکوئ ځکه خو دنیا نه منئ او تاسو د خپلې خودپیرۍ له وجې ما نه منئ. په هر زیږي کې مو په هر یو ځای کې مو باور تل په دروغو کړی په هر یو ځای کې مو باور تل په دروغو کړی ځکه خو چېرته هم د چا د خولې رښتیا نه منئ. مننه. تاسو زما په ظاهري لباس یقین کړی دی خو تاسو چېرته حقیقي سحر زما نه منئ. مننه. تاسو زما په ظاهري لباس یقین کړی دی خو تاسو چېرته حقیقي سحر زما نه منئ. او نیمبریاله شعر دی چې څنګه د عدم تشدد د فلسفې قایل یې څنګه د عدم تشدد د فلسفې قایل یې چې نظریه مو لا تر اوسه د بابا نه منئ. څنګه د عدم تشدد د فلسفې قایل یې چې نظریه مو لا تر اوسه د بابا نه منئ او د هوس تندې یې راغستې ځکه داسې کوئ د چا پرده نه منئ هم د چا حیا نه منئ. مننه. د هوس تندې یې راغستې ځکه داسې کوئ د چا پرده نه منئ هم د چا حیا نه منئ او تاسو همیش د جاهلیت تیارو کې ژوند کړی دی ځکه په دې ښار کې د علم دا رڼا نه منئ. مننه. تاسو همیش د جاهلیت تیارو کې ژوند کړی دی ځکه په دې ښار کې د علم دا رڼا نه منئ. او که یې رښتیا ویل شروع کړه نو یقین وکړه چې جواد همدرد به یو سړی درته کې بیا نه منئ. بل غزل نه څه شعرونه ویمه چې تا خپل مطلب سر کړو سړیا زه به څه ووایم ځکه دې پرېښودم ډالیا زه به څه ووایم تا خپل مطلب سر کړو سړیا زه به څه ووایم ځکه دې پرېښودم لالیا زه به څه ووایم. او شعر دی پکې چې دا په بد حال چې یم د دې ذمهوار زه نه یم تا برباد کړی یم تندیا زه به څه ووایم. مننه. دا په بد حال چې یم د دې ذمهوار زه نه یم تا برباد کړی یم تندیا زه به څه ووایم. او دا ستا راتګ خو نورو خلکو له دمه ورکوي ما ته عذاب شي ماښامیه زه به څه ووایم. دا ستا راتګ خو نورو خلکو له دمه ورکوي ما ته عذاب شي ماښامیه زه به څه ووایم. او ستاسو په ښار کې د نفرت نه بغیر څه شوي دي ته مې لږ پوهه کړه زړګیه زه به څه ووایم. ستاسو په ښار کې د نفرت نه بغیر څه شوي دي ته مې لږ پوهه کړه زړګیه زه به څه ووایم. او دا ستا د لاسه د همدرد په دیدن موړ نه شمه په منډه تېر مازدیګریه زه به څه ووایم.